سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په لومړي سر خو ټولو افغانانو ته د دې غټې سترې بریا مبارکي وایم. افغان کرکټ ملي اتلانو وکولی سوله چې ساوت افریقا لوبډلې ته په لومړي ځل سره په یو ورځنیو لوبو کې ستره ماته ورکړه. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي اتلانو په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې ساوت افریقا لوبډلې ته ماته ورکړله. افغان لوبډلې تر اوسه ساوت افریقا لوبډلې ته په هیڅ لوبه کې ماته نه وه ورکړې. افغانستان او ساوت افریقا کرکټ ملي لوبډلې په څو نړیوال جامونو کې سره مخ شوي وې چې هغه ټولې لوبې ساوت افریقا لوبډلې ګټلې وې. افغانستان او ساوت افریقا د درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لومړۍ لوبه نن ترسره شوله چې په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې ساوت افریقا لوبډلې ته یو غټه ستره ماته ورکړه. په نن لوبه کې افغان توپ اچوونکو ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړله. په ځل اکبرو کې راشد خان، اعلی محمد غضنفر. راشد خان 2 لوبغاړي وسوځول، اعلی محمد غضنفر 3 لوبغاړي وسوځول. داسې په ځل اکبرو کې بیا 4 لوبغاړي وسوځول. د افریقا د 100 منډو هدف په تعقیب کې افغان لوبډلې هم ډېره زبردسته بهترینه توپونه وکړله چې په 60 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف ترلاسه کړي. په دغه لوبه کې د افغانستان لپاره په توپونه کې ګلبدین نایب ډېره بهترینه توپونه وکړله چې 40 منډې جوړې کړې. عظمت الله عمرزي 25 ناسوځېدلې منډې جوړې کړلې. بیا هم ټولو افغانانو ته د سترې بریا مبارکي وایم. د افغانستان او ساوت افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به د درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ دویمه لوبه بل سبا ترسره شي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ، زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک ګورئ د ټیک ټاک آیډي هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.